مفتی عمري یم یو د اسلامي امارت د خادمانو څخه. نن یو بهترینه ورځ ده، هغه ورځ ده چې د یتیمانو او د کونډو، د بندیانو، د زخمیانو، د شهیدانو، د وارثینو هغه یو ارمان، یو بهترینه ورځ ده. نن یو داسې بهترینه ورځ ده چې د هر مؤمن او د هر مسلمان لپاره د افتخار ورځ ده. مونږ ویاړو چې افغانان یو او مونږ دا افتخار ګڼو د خپل ځان لپاره چې په دغې لوی استقلال ورځې کې مونږ غونډه برخه اخیستې ده. زه نجیب الله جواد د ارزګان ولایت یم. فعلا دلته وظیفه اجرا کوم په کابل ولایت کې. دا نن هغه ورځ ده چې په دغه ورځ باندې امریکایان د افغانستان نه څخه وتلي دي. دا د مسلمانانو لپاره یو ډېره ښایسته او د خوشحالۍ ورځ ده. دا د مسلمانانو ته مبارک وي، ټولو مسلمانانو ته. مسلمانانو دغه ورځ د ډېرې خوشحالۍ او ډېره ښایسته ورځ ده. او موږ د مسلمانانو په افغانستان کې د مسلمانانو لپاره ډېر ښه امنیت نیولی دی او مسلمانان ډېر ډاډمن دي، په ډاډه زړه سره خپل خوشحالي د سره کوي، خپلې خوشحالي کوي. امریکایان په دې ورځ وتلي او مجاهدین کابل ته داخل شول. نو الحمدلله ټول افغانان ډېر خوشحاله دي او واړه او زاړه، یعنې هغه ورځ لمانځي چې موږ په دغه ورځ باندې کابل ته داخل شوي یو. بسم الله الرحمن الرحیم. سجاد حسینی، مربی تیم ملی فدراسیون ملی جوجیتسوی افغانستان. امروز که در اینجا مسابقه چه به خاطر فتح فتات امارات برنامه تشکیل شده در ریاست تربیت بدنی دیگه، تمام ورزشکارها از تمام رشته ها اینجا حضور دارن. تشکر میکنم از امارات که برای 3 سال در طول 3 سال بهترین امنیت فراهم کردن. خواهشمند هستیم که مثل که امنیت آوردن کار هم با بار بیارن. سلام و عرض ادب. محمد شاکر یم، د یو ټیم د رزمیکارانو بخش شاګرد یم او دغه لوبې چې نن 2024 په جشن استقلال د ازادي د ورځ دپاره چې امارات د وخت کې راغلي دي، جشن خپل برګزار کړی دپاره راغلي. په دې بخش کې په دې فدراسیون کې په 100 نمایشات برګزار شول، په 100 رقمه څوک هغه ول دا نمایشات ول چې موږ اوس کولی شو هر چا ځان ته نمایشات ورکړل. محمد فهیم احمدی هستم، یک تن از مربیان ورزش‌های رزمی. دیگه فعلا در اینجا که دقدر قهرمانایی را که می‌بینید تشریف آورده به خاطر 3مین سالگرد پیروزی امارت اسلامی افغانستان است که به او خاطر برنامه تجلیل شده و همچنان این قهرمانایی را که در اینجا به نمایندگی ورزش‌های رزمی آمده نمایشات خود را اجرا کردند.
نوم یې محب الله ده، یو تن د هنډبال د ملي ټیم لوبغاړی یم او دا دریمه کلیزه د اسلامي امارت داسې لمانځل کېږي په دې جشنو کې. یعنې ډېر ورزشکار ته توجه داسې خاصه مثلا چې لکه مخکې غوندې کېدله ډېر خاصه نه کېږي. هر ورزشکار چې دا دلته مثلا اقتصادي مسایل لري بل لري چې خاص بودیجه مثلا نه ورته تصویبېږي چې څه رقم باید بیرون مرزي لوبې وکړي لوبې نه ورته جوړېږي. نو موږ خواهشمن له امارت اسلامي نه دا یو چې داسې جشنونه داسې یو تشویقات بل ورزشکار ته مهیا کړي لکه اقتصادي نظر نه. یعنې په دغه هغه وخت کې چې یو ورزشکار راځي لوبه کوي یو تمرین ته راځي یعنی ډېر سخت بحراني حالت ده. محمد یونس سالاری هستم، مربی تیم ملی فدراسیون تیم‌های افغانستان و امروز آمدیم در غازی سوم یا در تربیت بدنی به خاطر جشن پیروزی امارت اسلامی که سومین سال پیروزی امارت اسلامی هستند و امروز آمدیم اینجا جشن است. قسمی که میبینین امروز روز جشن است و تمام مردم افغانستان خوشحال هستند. مجاهدین امارت اسلامی افغانستان در 24 اسد که الله پاک برشان فتح نصیب نمود بعد از 20 سال مبارزه در برابر اشغالگران توانستند که به فضل و رحمت پروردگار پیروز بگردند. این پیروزی را برای تمام ملت افغانستان تبریک و تهنیت عرض می‌دارم و از تمامشان خواهان هستم که شکر پروردگار را به جا بیاورند که الله پاک برایشان یک حکومت مستقل اسلامی و امن و امنیت برایشان عطا نموده است و کسانی که در این راه جانهای خود از دست دادند بر خانواده و بازماندگانشان تسلیت عرض دارم. بدرود دوستان.
شاك بخير مرة ما خلنا